سلامونه او نیکې هیلې. نن غواړم تاسو ته د افغانستان د اوبو او د افغانستان د سیندونو په هکله معلومات درکړم. دا ډېر اړین معلومات دي، په دې باندې باید هر څوک پوه شي. دا چې افغانستان څومره اوبه لري، څومره سیندونه لري، د اوبو نه یې څومره ګټه اخیستې ده، ګاونډیو هېوادونو ته څومره اوبه ځي، دې ټولو په اړه به تاسو ته معلومات درکړم. اول باید دا ووایم چې په افغانستان کې د اوبه د کومه شوې دي، د کومه کې په افغانستان کې د اوبه ټولې د موږ خپلې اوبه دي، یعنې د کوم ګاونډي هېواد نه راځي. ټولې د بارانو د وجې بارانونه اوري او د موږ په وطن کې دا چې د موږ افغانستان دا یو غرنی هېواد دی، 3/4 برخې غرونه لري، نو طبعا چې په دوی کې به اوبه هم زیاتې وي. بیا هم نظر هغو هېوادو ته چې د اوبو کچې زیاتې دي په دغو په لیست کې نه یو، خو د خپلو ګاونډیو هېوادونو کې نظر دی ته بیا موږ اوبه زیاتې لرو. په خواشینۍ سره ووایم چې موږ د ټولو اوبو نه 10% ګټه اخیستې ده، 70% اوبه د موږ ګاونډیو هېوادونو ته ځي. د علت شوی د علت ناامني جنګ و. نو په افغانستان کې په کال کې د 25 نه تر 10 سانتي مترو باران وریږي. یعنی که په افغانستان کې د اوبه نه جذب شي، داسې فرض کړه د اوبه نه جذب شي، نه بله خوا ته لاړ شي، داسې ډنډې پاتې شي، په یوه کال کې چې څومره باران ووري دا به 10 سانتي متره باران وي، چې اوس طبعا اوبه خو ځمکه جذب کوي یا حرکت کوي په سیندونو کې، نو اوبه خو ځای په ځای نه معلومیږي چې اندازه شي. او دا به مختلف اندازې لري، په ځینو غرونو کې زیات وریږي، انته 1 مترو پورې، په ځینو ځایو کې انته 20 سانتي مترو پورې وریږي. اوس به تاسو ته د سیندونو په هکله معلومات درکړم. سیندونه افغانستان د سیندونو د لحاظه په 5 حوزو ویشل شوی دی. په 5 حوزو ځکه ویشل شوی دی چې د ځینو ساحو یا ځینو ولایاتو اوبه په یوه خوا رایوي، یوې نقطې ته رایوي، د ځینو ولایاتو بلې نقطې ته رایوي، بل ځای ته روانې وي. نو په همدې لحاظ باندې دا د اسانتیا په خاطر په 5 حوزو ویشل شوی دی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم، د وخت ماته په ذهن کې راغی، فرض که تاسو یو کور لرئ 15 اتاقه لري، د دغه بام اوبه ناوه اخوا ته ده، اخوا ته اوبه وځي، د بل ناوه بله خوا ته ده، ټولې اوبه یو بله خوا ته وځي، د بل بام بله خوا ته وځي. نو موږ د هر بام ته علیحده حوزه ویو. همدارنګه د افغانستان هم 5 حوزو ویشل شوی دی چې د هر حوزو اوبه علیحده هرې خوا ته وځي. لومړی حوزه یعنی د سیند لحاظه په 5 حوزو ویشل شوی دی، چې اول حوزه د هلمند سیند دی. د هلمند سیند تاسو دغه توره کرښه وینئ چې ما راته وکړې ده، په دې کې څو ولایات شریک شویان تر کابله پورې. دا د هلمند د سیند حوزه ده. د هلمند د سیند حوزه دغه د هلمند سیند د اصلي کرښې چې تاسو وینئ دا سیندونه دي. دا د پغمان نه شروع کېږي، د کابل د غرب نه شروع کېږي، د بامیانو نه، د بابا د غره نه، د هغو ځایو نه سرچینه اخلي، د هلمند سیند راځي، بیا په دوی کې د غزني سیند ورسره ګډېږي، د ارغنداب سیند ورسره ګډېږي. دا اوبه ځي بالاخره دا اوبه چېرته ځي؟ دا اوبه ایران ته ځي. یعنی د موږ د څه اوبه چې په افغانستان کې دي، د دې خو تاسو ته وویل چې 70% یې ګاونډي هېوادونو ته ځي، نو په همدې خاطر دلته هم اوبه ډېرې چې 40% د استفاده ترېنه کړې ده. دا د هلمند حوزه. د هلمند په حوزه په هغو وخت کې دلته یوه موضوع ده، خیر دی خدای دې وکړي چې ویډیو اوږده نه شي. د موږ د ظاهرشاه پاچا په وخت کې، د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وخت کې د ایران سره داسې تړون وکړلو چې د هلمند د سیند اوبه به تاسو ته په ثانیه کې 22 متره مکعب اوبه درکوو، چې بیا د حسن نیت په خاطر د ظاهرشاه هم 24 متره مکعب اوبه اجازه ورکړه چې دومره اوبه موږ تاسو ته درکولی شو، قیمت او هر څه ورسره په تړون کې لاسلیک کړل. او دا یې هم په تړون کې وویلې که موږ ته اوبه زیاتې په کار شوې، یعنې موږ ته اوبه کفایت ونه کړلو، دا اوبه موږ بندوو. یعنې که بل مشکل هم و، دا د موږ خپل زړه دی، خپل اوبه هم دې بندوو یې، چې ایران ورسره منله وه چې ښه سمه ده تاسو اوبه دي کار کم کوئ، خو که موږ ته دومره اوبه راکوئ رایې کړئ. دا چې په افغانستان کې جنګونه شول، 40 کاله جنګ شول، او دا اوبه نه ایران دومره استفاده وکړه چې موږ بیخي کمه ترېنه وکړه، ټوله ایران ته روانې دي. اوس نمک حرامي کوه، اوس هم نه پرېږدي چې موږ بندونه جوړ کړو، هېڅ په موږ له ورېږي نه. دغو همسایګانو په همدې خاطر موږ نه یې پرېښي چې موږ ترقي وکړو. په همدې خاطر جنګ ته خوشحاله وو، ځکه چې که جنګ وي لا ورک شي، سوله راشي، افغانستان به ترقي وکړي. چې افغانستان ترقي وکړي، افغانستان بندونه جوړ کړي، چې بندونه جوړ کړي موږ ته به اوبه نه راکوي، چې بندونه جوړ کړي برېښنا به تولیدوي، د موږ نه به برېښنا نه غواړي، په منابعو به کار وکړه، په نورو معدنونو به کار وکړه، یعنې ګاز به خپل ولري، تیل به خپل ولري، د موږ نه به یې نه اخلي. په همدې خاطر دغه علتونه دي. خیر دا یوه علیحده موضوع ده.
زار واره د ما خبر سیاسي ځکه شي چې دغه علتونو د اول په افغانستان کې بندونه جوړ شول ولې جوړ نشول یا ولې وبنه مهار کی کنه ټول خبر هم سیاست ځکه راځي چې زما معلومات نه یم علتونه هم دادي نو دا و د هلمند د سیند په اړه معلومات را به شو د آمو د سیند په اړه معلومات درکوم د آمو د سیند حوزه ما خو درته چې 15 حوزې دي دوهمه حوزه د آمو د سیند حوزه ده دا توره کرکه تاسو وینئ دا د آمو د سیند ځکه چې دلته آمو سیند ما تاسو ته د قوشتپې د کانال په اړه چې معلومات درکړو په هغه کې تاسو ته ویلي دي چې دغه پامیر د غرونو د اوبه راځي په دغه ځای کې د آمو سیند او په نه تنها چې موږ د آمو د سیند استفاده ونه کړله د موږ خپل اوبه مو روانې دي د کوکچې سیند او د کندوز سیند او نور واړه سیندونه دي چې دغه اوبه ورځي خو بیا هم دغه څومره د حوزه د هلمند حوزه چې څومره غټه ده تر کابل پورې رسیږي دا خو نظر دوی ته بیا آمو اوبه زیاتې دي په دغه ساحه کې د آمو او د کابل را به شو د کابل حوزې ته د کابل سیند ته یعنی دغه ټول د کابل د حوزې په نامه دی دغه سیند دغه سیند د کابل چې دی دا بیا د وردګو نه شروع کېږي دو ځایونه بیا په لوګر تاویږي د پغمان اوبه ورته راځي کابل سیند جوړوي بیا د الینګار او د پنجشیر او د کونړ اوبه ورسره ګډېږي بیا ځي پاکستان ته پاکستان نفسي هند ته هند نفسي بحر ته سړی چې ډېر معلومات پیدا کړ سړی ډېر خفه شي یعنې چې څومره اوبه دې موږ څي څومره ګټې دې موږ ګاونډیو رانه واخیستلې سړی بیخي ډېر خفه شي دا و د کابل حوزه په غوږ د هریرود حوزه ده دغه د هریرود حوزه ده په هریرود کې به د دوه سیندونه دي دغه سیندونه هم د سپین غره د غرب نه دا شروع کېږي د هریرود سیند بیا ځي د ایران او د ترکمنستان مرز ته چې په مغو ځایو کې به د شریکېږي او دلته بیا بل سیند د مرغاب په نامه دی دا بیا ترکمنستان خالص بیا ترکمنستان ته ځي ټول بله حوزه ده د شمالي په نامه حوزه ده دا هم د هندوکش د غرونو نه سرچینه اخلي د دو سیندونه بیا په ولایتو کې بلخ او سمنګان او جوزجان په دغو ځایو کې تیریږي خو دا بیا بل هېواد ته نه ځي لومړنۍ حوزه چې ده چې بل هېواد ته اوبه نه ځي هغه دا ده چې اوبه یې کمې دي یعنې علت یې همدا دی اوبه یې کمې دي په ټولو کې اوبه په کومه حوزه کې زیاتې دي د آمو د سیند په حوزه کې او د کابل د سیند په حوزه کې په دغو ساحو کې اوبه بیخي زیاتې دي او د هلمند ساحه بیخي غټه ده خو دلته بیا اوبه دومره زیاتې نه دي اوس به راشو دو ته چې هلمند څومره فیصده یعنې د ساحه یې نیولې ده هلمند په دغه کې یو څلوېښت فیصده ساحه یې نیولې ده په دې کې بیا 14% ساحه د آمو سیند نیولې ده یعنې دغه حوزې نیولې ده په دې کې بیا 11 سلنه بیا د کابل سیند هغه نیولې حوزې نیولې ده 12 سلنه د هریرود حوزې نیولې ده 12 سلنه د شمالي حوزې نیولې ده دغه ساحه نور پاتې 10 ساحې نور 10% ساحې نور شو چې هغه داسې ریګستانونه دي چې په هغو کې بیا اوبه جذب کېږي ورکېږي نو کومې خوا ته نه ځي دا یې په بیخي نه بهونکو هغه کې حساب کړي دي ساحو کې او بل پاکستان ته د موږ څومره اوبه ځي پاکستان ته تقریبا په کال کې 22 میلیارد متر مکعب اوبه ځي 22 میلیارد ایران ته بیا 9 میلیارد متر مکعب ځي په کال کې ترکمنستان او ازبکستان او ترکمنستان ته بیا 20 میلیارد متر مکعب اوبه ځي په کال کې د موږ اوبه چې ګاونډي هېوادو ته چې نه ځي هغه یو چین دی یو تاجکستان ته ځکه نه ځي چې هلته هغه لوړ دی په موږ باندې او چین ته نه ځي چې هلته مخې نه لرو چې اوبه لاړې شي نو دا و د دې په هکله د دو سیندونو د مهارولو یا دا چې بندونه ورته جوړ شي او د اوبه راوګرځوو ګټې څه دي ګټې د اول خو د اوبو په ګټو باندې ماشوم هم پوهېږي خیر دغو ګټو نه به تېر شو ګټې څه دي ګټې دا دي چې موږ دلته بندونه جوړ کړو د بندونو نه خو موږ ګټې اخیستی شو یو د برق برېښنا به لرو بل به موږ زراعت سکتور به موږ پرمختګ کړو چې په هغو کې به د موږ غلجات غنم هر څه زیاتېږي بیا به موږ ګاونډیو هېوادونو ته صادرات لرو صادرات مو زیات شي او پیسې به ګټو او بله هغه دا ده چې د سیلابونو مخنیوی به کوو اوس د موږ په وطن کې په افغانستان کې چې دا څنګه لږ باران وشي
سیلونه راشي. دا ځکه چې دغه سیندونه چې دي دا ډېر په دې کې اوبه زیاتې وي، داسې روانې وي، بندونه چینې ورته جوړ شوي چې د اوبه سره ودرېږي، کنټرول یې کړي، اوبه روانې دي. دا موږ د نن ورځې درس د سیندونو د افغانستان د اوبو په هکله تر بلې خپرونې په لوی او بښونکي الله سپارم.